پرېږدي. ولې خو سفر کې فرض کمیږي سنت به کمو که نه اوس نو چې خارج نه کمې خو داخل کې به هم کمې خامه خارجي سنن متروک دي داخلي خو په طریق اولا متروک دي که نه ځکه چې میلمه یې که نه مې ته اوس ما ته ډانچه برابره کړه فرضه ته کې سره کم ده تسبیحات سنت دي قومه هلته په قومه کې څه تسبیحات یا سنت دي بیا سجدې ته ځي منځ کې څه تسبیحات دي هغه ټول د مسنوناتو نه دي. اوس اثبات ته ګوري چې څومره روایاتو کې دا ثابت دي. رکعتین د فجر د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. صحیح ابن خزیمه پنځم جلد شلمه صفحه ده 1196 رقم د حدیث دی. په بعضې چاپونو کې دا دویم جلد 248 صفحه ده. جمع ابواب صلاة التطوع فی السفر دا یو باب دی لګی. خپل سند سره د حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ روایت پیش کړي. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخ راحلته ثم نزل فصلى 10 ركعات واوتر بواحده. دا سفر دی ښه 10 رکعات وکړه وتر وکړه بواحده. دوی څه ترجمه کوي یو رکعت وتر وکړه یو رکعت وتر وکړه خو پوهیږي نه کنه لغت خو نه دی ویلي. او ترى بواحده او ترى واحدتن د دې فرق دی. کدا سے حدیث دې پیدا کړ چې او ترى واحدتن وتر وکړه واحدتن رکعتن واحدتن صفت د موصوف مقدر بشي نو یو رکعت وتر وکړه او کا او ترى دې په با متعدی نو به معنا څه شو. او ترى نبی اکرم صلی الله علیه وسلم 10 رکعات شفوان جفتو دایتاقو ګرځول بواحدتن په زم د یو سره دو رکعات کول دو رکعات شفوا د اخیری 2 رکعات نیت چې وکنو دایتاقو ګرځول په زم د واحد سره نو درې جوړ شو کنه 2 رکعات شفا دا شفا چې وتر ګرځي په واحد سره خدري تی جوړ شو کنه. دا حدیث دا ترجمه ده. او تر واحده نه دی او تر بواحده ارستی شفای تاقو ګرځولا په زم د یو رکعت سره. صلی رکعتین ثم اوتر بواحده خپل تفصیل شته کنه 2 رکعات کړیو آخر کې دا 2 رکعات تاقو ګرځول بواحده په زم د یو سره نو 3 رکعات شو. ثم صلى ركعتي الفجر به 2 رکعات صبح وکړل ثم صلى بنا الصبح. قال ابو بكر هذا الخبر يصرح بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر في السفر والاخبار التي رويناها في كتاب الكبير في نوم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح حتى طلعت الشمس وانه صلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح. نو دا باب لګئی باب صلاة التطوع باللیل فی السفر علی الارض. دا سفری حال لے ابو بکر ابن خزیمہ سوئی هذا الخبر يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر في السفر. دویم ابن ابی شیبہ مصنف کی اول جلد 342 صفحہ دا رقم د حدیث 3909 بعضی چاپونو کی اول جلد 348 صفحہ دا رقم د باب یوصل 3
حدثنا جرير عن قابوس نبينا عائشة رضي الله عنها قالت اما ما لم يدع صحيحا ولا مريضا في سفر ولا حضر غائبا ولا شاهدا ثاني النبي صلى الله عليه وسلم فركعتان قبل الفجر. عائشہ بی فرمائی هغه منز چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیماری کیم پرخه نه ده، روغوالی کیم پرخه نه ده، سفر کیم پرخه نه ده، حضر کیم پرخه نه ده، غائبو کا شاهدو پرخه نه ده، هغه کم منز ده فرکاتان قبل الفجر، فرکاتان قبل الفجر. دا یو حال کیم نه دی پرخه. اسمره تعمیم ده پدی کې چې یو حال کې دا سنت ترک شوی نه دی. دریم دلیل پر رکعتین د فجر باندې هغه معروف حدیث دی چې کم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بلال سے پیردار مقرر کړي او د شپې مزل کړي او بیا دوی ود پاتې شوی، بلال سے پناسته ود شوی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چر بیدار شو ډېر په جلالو، نو بلال سے بلند جواب ورکوي یا غزات مستر کی پټی کړي کم ذات چستا سستر کی پټی کړي، بس غیر اختیاری وکړه. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امر وکړ وای دی وادي نه راغوچت شیدل ته شیطان بره چې لاړل اغل ټولو ځان برابر ک، نو اول دو رکعات وکړل او به دا غینه بعد سبعی منځ کو. دا حال د سفرو، دا حال د سو د سفرو، یعنی وقتی پریک د چې په صورت د قضا کې نه غد سنت راو ګرځول تاکید کنه وې سفرم ده قضام ده. دا دلیل د تاکید دی کنه چې ترک مکه و پرې کې یو صورت کې وختي سچ درنه دغه ټیم لاړو نو په قضا کې برته اعاده وکړه دی. دا د سحر د سنت او د قضام دلیل دی چې د سحر سنت قضایی پکار ده. دا چې بعض فقها وایي زه د فقه کې چې قول د فقيه د معنا نه لري کنه بس به ما ته خوند راکړي. بعض فقها سوي ودا خو سنت را ګرځول شوی دی په اتباع او په معیت د چا کې د فرض کې، که یوازې سنت قضا شي نو دین اعاده نه ثابتېږي. اوس دا قول دی د فقيه خو د معنا نه ډېر لري. الکه سنت خو څه د فرض نه رستو نه دي چې ته ورته اتباع د فرض وایي کنه، دا خو د سنت د فرض نه مخکې دي. دا وای قضا شوی په معیت د فرض کې نو معیت د فرض سره راوګرځي، دا څه معنا لري؟ که ځان ته درنه قضا شي خو تاکید دی کنه، علت دا مه ګرځوه چې ځکه یې راوګرځول چې معي مع الفرض، علت دا وګرځوه لانه کان مؤکدا اشد تاکید، ځکه یې راوګرځول چې دا ډېر کلک تاکیدي لرلو ځکه یې راوګرځول. دا علت وګرځوه نو که به انفرادي قضا شي او که معي د فرض سره قضا شي اعاده وایي کې. د مصنف عبدالرزاق روایت پہ دال دیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما راغے جمع ولاړه و دنه سنت پاتې شو. مانځنه بعد کښېناسته نور خطو پورې مسجد کې نور چې کله راوخته نو پاسې د رکعتین راوګرځول. نو د عبدالله بن مسعود صاحب دغه عمل انفرادي سنت پاتې شوی دی و اعاده بعد الفجر بعد طلوع الشمس شوی ده. دا دغه فقهاو د پاره دلیل کېدی شي. نو هغه روایت ډیرو کتابونو راخسته، سنن ابي داود راخسته اول جلد 155 صفحه روایت د عمرو بن امیہ دومری دی. دا د ډیرو صحابو نه مروي دی، نو یو پکې دی عمرو بن امیہ دومری رضی اللہ عنہ فرمائیں دیتا ساعی رسول اللہ ویلیش. عمرو بن امیہ دومری ساعی رسول اللہ دا دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاسوسو استخباراتو رئیسو استخباراتو خدا سی ریاستونا وقت کے نو چکی ندین فردد تحت بنور خلقو یا سو وستاسی امارت اغا حد و اندازہ و خلقم ڈیر کمو خود استخباراتی کار دکولو. ساعی رسول اللہ لقب لری حدیثو کی بعض صحابہ دی چاہاں پیو لقب سر مختص
حنظله غسیل الملائکه چې نوم یې راځي نو دا به ورسره وي. خبیب رضی الله عنه دفین الارض ځمکې خپله خښ کړی و. د مبارک حال کې راځي عمرو بن امیان ساعی رسول الله د نبی علیہ السلام جاسوس ساعی. هغه رازدار حذیفه رضی الله تعالی عنہ هغه ته صاحب سر رسول الله وی. صاحب سر رسول الله دیوی کنا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بعض اسفاری فنامان الصبح. تاسو رشته دا روایت ورقاتو کشتا نشتا؟ دا د ډیرو صحابو نه مروي دي، شاید بل روایت می ذکر کړی وي. فنامان الصبح د سبعید منځنه او د پاتې شو حتی طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال تنحوا هذا المكان اخوا شيء. قال ثم امر بلالا فاذن ثم توضؤوا وصلوا ركعتي الفجر فاقام الصلاه فصلى بهم صلاه الصبح. نو دا سفر دی او دا وقتی سچ د قضا په صورت کې رکعت الفجر را ګرځول شوی دی. یو مجاهد رو راغلی و منکرا لگ دا کابرینو نو نو آغا سنت ترکل المورتی دا کار مکوا ویچی بس جائز دی نو زسا ناروا خوی نگرم خو سفر دی مسافری مجاهد ما سر رسالہ پرتاوا او میں ورکڑا کور کی میں دا لگ مطالعہ زلاړما چې روټۍ ورته راوړم دی اول نه اخره پورې کتلې وه مولاو یاره وې زما د ذهن پې کوله وکړه دا پروسټیټ را سره مې دا لږ وګوره اخره زمون خو داسې ذهن و چې دا به د سره ثابت نه وي چېرته مې تاسو کتب نه ګورئ که نوایي ګرځېږئ کتب وګورئ پته درته لګي بیا دغه روایت دا دریم روایت موږ د پنجاب د خلکو غوندې دلایلو د تکثیر د عادت خوند نه راکوي نو دلیل هم دا دریم دی ښه دا دریم حدیث کې موږ روان یو. اوس د دې حدیث روات مختلف دي او مختلفو کتبو راخست نو په دې سره حدیث زیات نه شوم. دا یو حدیث دی دا یو حدیث طاهر القادری صاحب کتاب لیکلی نو یو مسله ثابتي په دې 50 دلایل نو بیا یو حدیث چې لسو صحابو نه مروي یا لسو کتابونو راخستی ترتیب وته شروع نو خو ټول یو دلیل شو کنه لس خو نه شو کنه نو دا د پنجاب د خلکو طرز دی چې اسی عادت زیاته یي وته نو دا اوس د عمران بن حسین رضی الله عنه روایت مسند احمد راخست سلورم جلد 343 ختمه صفحه ده. ان النبي صلی الله علیه وسلم كان في سفر فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ فامر فاذن ثم صلى ركعتين ثم انتظر حتى استقلت ثم امر فقام فصلى. نو دا سفر کې شوی دی. دا حدیث دار قطنیم ذکر کړی اول جلد 819 صفحه. دریم روایت د بلال صاحب دی دلیل مغه دریم دی خو راوی جدا شو. مسند بازار راخسته سلورم جلد یوصل 99 صفحه کې. بلال رضی اللہ عنہ فرمائے انہم ناموا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر حتی طلعت الشمس فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا حين قاموا فاذن ثم صلى ركعتين. دا رکعتين د فجر شوی دی. سلورم روایت د عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دے په دغه موضوع باندې مسند ابي اعلی الموصلی راخسته پنځم جلد 413 صفحه. اغي الفاظ امدا فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم بلالا فاذن ثم صلى ركعتين. پنځم روایت دا ابي مریم معجم کبیر راخسته نو نسم جلد 204 صفحه باندې. داغی الفاظ امدا فامر بلالا فاذن وتوضؤوا وصلوا ركعتين. 2 رکعت منځ وکړ سبي سنت. دا درې دلایل شو د سحر په سنتو باندې.
څلورم دلیل د سحر په سنتو جامع الاصول من احادیث الرسول، پنځم جلد 3,380 صفحه ده. روایت ذکر کئی ذکرها رزین قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدع رکعتي الفجر فی السفر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د سحر سنت با سفر کے نپر خودل. وکان یصلی علی الدابة حيث ما توجهت به فی سفر القصر، سفر قصر کے بین نوافل پا دابه کول کم خواهی چه مخوا. دا مسئلہ نزاعی دا ځان ته فقها دې کې اختلاف لري. څلورم دلیل د سحر په سنتو امام بخاری ذکر کوي اول جلد 302 صفحه کې باب لګي باب من تطوع فی السفر فی غیر دبر الصلاة وقبلها. بیا ذکر کوي رکع النبی صلی الله علیه وسلم رکعتي الفجر فی السفر، سحر سنت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په سفر کې کړي. دا څومره روایاتونه سحر سنت ثابت. اوس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمائی ما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نه دی لیدلی چې پر رکعتینو زیادت کړي. دا د اوس نه دی لیدلی، څومره صحابه ولیدلی. نو محمول شو قول ده په علم ده نه دی لیدلی. دویم قد ثبت الرکعتین قبل الظهر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو رکعتا د ماسپخین دا مانځنه مخکې. چونکه دا اختلاف د امام شافعی صاحب دا رکعتین رواتب غني، زمونږ امام صاحب سلور رواتب غني. حدیث سنن ابی داود راخسته دي، اول جلد 390 صفحه ده. پاکستان چاپونو کې اول جلد 109 صفحه. برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں تاثر مذکور دے ورقات صاحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سفرنا فما رائتو ترکا رکاتین اذا زاغت الشمس قبل الظہر. اتل سفرون میں رحمت عالم سر کڑی دین ما نه دې کتلې چې دا زوال نه بعد دو رکعاتې کله قضا کړي، نه مې دې کتلې چې زوال نه بعد دو رکعاتې قضا کړي. دا مې دې باب کې ذکر اورل چې عند الشوافع دا د رواتب نه دي دا رکعاتې، او موږ دا زواید ګڼو. زوال چې ختم شي دې وخت کې رکعاتین کول دا موږ د زوایدونه ګڼو. سار چې نور راخیږي موږ مکروه شي کنه چې کله جواز راشي رکعتینو کا دلیل د جواز بمشي چې نور ټیم شروع شو د منځونو شیخی. زوال چې راشي مونږ مکروه شي، زوال چې ختم شي رکعتین دا حدیث البانی په ضعیف ابو داود کی او په ضعیف ترمذی کی او شعیب الارناؤوط په تعلیق خپل کې په مسند احمد باندې ویلی دی چې اسناده ضعیف، اسناد د حدیث ضعیف دی لجهالت ابي بصرہ. سند کې ابو بصرہ راغلی دی، وګورئ سند عن ابي بصر الغفاری عن البراء ابن عازب. ما جواب کی لکلی دی والحدیث ضعف الالبانی فی ضعیف ابی داود و ضعیف ترمذی وکذا ضعف شعیب الارناؤوط فی تعلیق على مسند احمد وقال اسناد ضعیف لجهالة ابی بصرہ لكن لعداوتهما مع السنة النبوية فقد ظلم وتعصب في ذلك لأن الحديث غريب كما قال الترمذي لكن الغربة لا تنافي الصحة. غربت خو منافی د صحت سره نه دی. رجال السند رجال الصحیحین دلته موږ سره چې کم رجال دي قتیبه بن سعید البغلانی، بغلان کې اوسم د فن د شیخ د بخاری دی قتیبه،
لیس بن سعد دا خو شیخ الکل، صفوان بن سلیم دا دا رجالو د شدواړو نه دی، برا بن عازب صحابی دی، فقط ابی بصره کی خبره ده. رجال السند رجال الصحيحين سوى ابي بصرة الغفاري وابو بصرة ذكره العجلي وابن حبان في الثقات. تاسو سره ترمذی عبارت مذکور دی دلته. شته سره قال ابو عيسى حديث البراء حديث غريب سألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد. ما د امام محمد نه تپوسو کوم، امام بخاری یادای چې دا حدیث د تبل سند سره پیژندل کنا، فلم يعرفه امام بخاری او نه پیژند سند د حدیث مگر د حدیث د لیث ابن سعد نه. دا جوهال ځان نه پوي دی دسی کوي چې ما پختنه وکړه محمدن عنه د ابي بصره نه، دی دسی ضمیر ابي بصره تراجی کوي. فلم يعرف او نه پیژند امام بخاری هو دی چال را بصره لرا ابي بصره امام بخاری و نه پیژند نو مجهول شو کن. اوس دا غلط ترجمه کوي دی. ما د امام محمد نه تپوسو کو عنه د سند د حدیث چې دغه روایت چې ما درته بیان ک دا د ک سبل سند تم لري. امام ترمذی وایي امام بخاری لم يعرف او نه پیژند سند د حدیث الا من حدیث الليث. سند کې لیث دی کنه وګورئ، ویم دغه د لیث سند لرم بل سند ما سره نشتا. لیث ابن سعد عن صفوان بن سلیم عن ابي بصره عن برا بن عازب. ګور دا سند یاد ک چې دغه سند زلرم. ولم يعرف اسم ابي بصره الغفاري. امام بخاری د ابو بصره غفاری نوم اون پیژند، البته ورآه حسننا حدیث حسن وګڼه. حسن د مقبولات نه دی کنه، نو ضعیف ورته څنګه وای؟ ضعیف خود مردودات نه دی په مسائلو. ورآه حسنا ضمیر در رآه مرفوع چا تراجی امام بخاری ته، او ضمیر د هو چا تراجی دی دا ابي بصره ته نه، سند د حدیث ته. امام بخاری رآه حسنا دا سند حسن وګڼه. وسوائی تاسو تر عبارت متوجہ. روی عن ابن عمر ان النبي صلی الله علیه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاه ولا بعد. دغه د دوی استدلال لیکنه شته تاسو تر عبارت. وروي عن ابن عمر وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتطوع في السفر. دا الفشتا. ثم اختلف اهل العلم بعد النبي صلی الله علیه وسلم. دا امام ترمذی عبارت دی. ابن عمر سے نے دو روایت شو نہیں دی کڑی دی دواړه ثابت. فرأى بعض اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم ان يتطوع الرجل في السفر وبه يقول احمد واسحاق. د تر روایت ثابت دی ښا. باقی مونږه چې تلاش وکړه د اربعه ائمه قول مونږ پیدا کړ. ولم تر طائفه من العلم ان يصلي قبلها ولا بعدها. یو ډله د علماء داسې شوا چې دا منځ اوس وایي معنا من لم يتطوع في السفر قبول الرخصه. ما دې کې مقصد دی امام ترمذی وایي چې چا دا ویلي چې سفر کې سنت نشتا معنی قبول د رخصت دا فله في ذلك فضل كثير. البته په کولو کې بهتري دا، کولو کې بهتري دا خو نه کول جائز قدرې. هو قول اکثر اهل العلم يختارون التطوع في السفر. اکثر اهل علم تطوع في السفر مختار گنی. دا پاس حدیث امام احمد راخلی په سنن سلورم جلد 292 صفحه کې. ابن خزیمہ په صحیح کې ذکر کړی دویم جلد 243 صفحه.
دا وضع الیدین علی الصدر و فوق السره و تحت السره پدې کې مخالفین یو حدیث پیش کوي د صحیح ابن خزیمه نه چې کې وضع راغلی علی الصدر چې سند کې مؤمل بن اسماعیل دی او منکر دی په قول د امام بخاری او متروک دی ضعیف دی حدیث دوی سوی بار بار ابن قیم ویلی دی او دا غسنی و بیانم ټول لیکي کتابونو کې نا ابن خزیمه پزان لازمه کړي و چې ضعیف حدیث بنا راوړو نو څنګه هغه راوړ کدا ضعیف نو هغه چې کتاب کې راوړو نو دا صحیح دی اوس دا حدیث ابن خزیمه په صحیح کې راوړی دی ولی بیا نه مانی یو امام به دا خبره لازمه کی پزان چې زب ضعیف حدیث نه راوړم بیا هم تی راوړی شوی دی ډیر روایات په ابن خزیمه کې شته دي چې ضعیف دي اگر کده دا ویلو زب نه راوړم ولکه د علم موافق باغ ضعیف نو ورستو جارحینو چې قتلی ضعیف ثابت شوی دارنگی امام بو نعیم پا حلیہ کی اوم جل ایوسل و تلسمہ صفحہ کی ذکر کئی سند سرا دا عبداللہ بن عباس سے روایت تھی انہو سئلان التطوع فی السفر ابن عباس سے چاد سفر کے سنت و تپوسو کا فقال سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر الظہر اربعا وفی السفر رکاتین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماسپخی منزا سلور رکعت ویلے دے او په سفر کې هغه 2 رکعت ویلے دا فرض متعلق سنت متعلق هغه څه ذکر نه دی کړ فكنا نصلي قبل وبعد في الحضر ونصلي في السفر من مخ کې ورستو تینا منځ کو په حضر کې هم کو په سفر کې هم کو ځکه نبی علیہ السلام دا هغه متعلق سویلی نه دی چې کوي یا مکو ناغه پاتې شو په خپل حال باندې کې به صرف دا سلو رکعت فرض کم شو دا عبداللہ بن عباس سے فتوہ دا اوس یو سړی وي سفر کې سنت نه کول سنت دی که چا وکړه خلاف د سنت بدعت دی دا څومره صحابه ته دا نسبت راځي دریم سلو رکعات قبل الظهر مصنف ابن ابی شیبہ والجلد 200 صفحه دا دا څلور سوه شپږ صفحه ولیکئ دا تاسو ورقاتو کې نشته دی هغه مخکې 2 رکعاته دا 4 رکعاته قبل الظهر حدثنا هشام قال اخبرنا حسين قال سمعت عمرو بن ميمون الاودي يقول كانوا لا يتركون 4 وصحابه تابعين لا يتركون 4 قبل الظهر نبی پر خدا 4 رکعاتا مخ کے د ظهرنا ورکعتین قبل الفجر على حال پیو حال کم او امام ابن ابی شیبہ رکعت الفجر تصلیان فی السفر باب لگئی بیدا حدیث راخلی دریم 7 رکعتین بعد الظهر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر ترمیزی دویم جلد 410 بیروتی چاپ پاکستان چاپ اول جلد 22 صفحہ دا حدثنا علی بن حجر قال حدثنا حفص بن غیاس الحجاج ناتیان ابن عمر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظهر فی السفر رکعتین وبعد رکعتین ما تاسو ابن عمر سمنا ثبوت راغله دے منذ میں اوکا دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرا الظهر فی السفر رکعتین وبعدها رکعتین ماسپخیم نباد 2 رکعتا دا ثابت شو قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن